شعر دی چې لکه اوښکه چې راوځي او باڼه پورې نښلي دا باز یې نیم انسان وي داسې زړه پورې نښلي ډېر ښه وړوکی په اوږه یې ګرځوي چې مې وراره ورکوټی په اوږه یې ګرځوي چې مې وراره بیا چې کله ستر شي نو په تره پورې نښلي مننه او دغه یو عادت د زورور سړي ښه نه دی دغه یو عادت د زورور سړي ښه نه دی چې ګور څوک کمزوری په هغه پورې نښلي مننه او کوشش دغه سړی کړي خو تازادو ته یې ګوره کوشش دغه سړی کړي خو تازادو ته یې ګوره د ډېرې مې واغاړې وازغه پورې نښلي اخري مقطع شعر ده چې دا کې به لالونه وي مرجان به وي افغانه دا کې به لالونه وي مرجان به وي افغانه څوک هسې لیونی چې په غره پورې نښلي مننه غزل دی چې نیمګړې دنیاګۍ کې جړېده او مالیده نیمګړې دنیاګۍ کې جړېده او مالیده یوه پیغله وه تور سرې غورځېده او مالیده مننه چې د ځنو په زیاتي خوراک معدې کړلې خرابې د ځنو په زیاتي خوراک معدې کړلې خرابې یوه کونډه وه د لوږې مړه کېده او مالیده مننه وې چې ګورمه دعا د خپلې مور د زړه په سترګو ګورمه دعا د خپلې مور د زړه په سترګو عرش ته به روانه رسېده او مالیده مننه چې د خاورو نه جوړ شوی انسان بیرته به شي خاورې د خاورو نه جوړ شوی انسان بیرته به شي خاورې اوبو نه جوړه واوره اوبه کېده او مالیده مننه چې ستا د شیش محل په غم کې نه یم سړیه ستا د شیش محل په غم کې نه یم سړیه په مخ خپله جونګړه څڅېده او مالیده مننه او مقطع شعر یې چې افغانه نو قسمت پې پکې نو ګنې ګوره افغانه نو قسمت مې پکې نو ګنې ګوره ګله مې د خولې نه پرېوته او مالیده ډېره مننه یاسینه ډېره شکر